استاد ګل زمان ولې په ژوندۍ خپرونه کې وژړل او له اشرف غني څه وغوښتل؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. په وروستیو ورځو کې په افغان خواله رسنیو کې د استاد ګل زمان هغه ویډیو لاس په لاس کیږي چې له کمزوري اقتصادي وضعیته ژاړي. ګل زمان ته په وروستیو کلونو کې افغان موسیقۍ ته د ډېر خدمت له امله د استادۍ لقب ورکړل شو. د افغانستان دغه نوم وتی سندرغاړی په کور دننه او بهر ګڼ مینوال لري. استاد ګل زمان په آریانا تلویزیون کې د نجیب اپای سره په یوې خپرونه کې وایي له دې سره چې د افغان موسیقۍ او فرهنګ ته یې پام وړ کار کړی، خو په وینا یې اوس هم خلکو او هم حکومت هیر کړی. د استاد ګل زمان په وینا په کابل کې په کرایه کور کې د ژوند سختې شپې ورځې سبا کوي. ګل زمان له ولسمشر محمد اشرف غني د لاسنیوي غوښتنه کوي. د استاد ګل زمان په هکله به لنډ معلومات درکړو. استاد ګل زمان په 1414 هجري شمسي کال کې د خوست په علشیر ولسوالۍ کې زیږېدلی. لومړی داریا یا چمبه وهلې او په 1443 کال کې د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون کې سندرې پیل کړې دي. لومړنۍ سندره د غونډې منډې په نوم سندره ثبت کړه. په افغانستان کې عمر خوړلي هنرمندانو سترګې د دغه هیواد د اطلاعاتو کلتور وزارت ته وي چې ګوند کومه مرسته به ورسره وکړي. په هر حال ګل زمان اوس لکړه ګرځوي او د سندرو ویلو هم نه دی. د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون کې نږدې 900 سندرې ثبت کړي دي او د ګل زمان له خولې چې زرګونه کنسرتونه یې ورکړي دي. زموږ افغانان یو خاصیت لري چې سندرې خوښوي، په سفرونو کې په موټرو کې اوري او د خپل ژوند په مهمو خوښیو لکه ودونو او نورو کې سندرغاړي راولي او سندرې اوري، خو بیا سندرغاړو ته په ښه سترګه نه ګوري او په بېلابېلو نومونو لکه ډم او داسې نورو یادوي. زموږ افغانانو ته سندرې ویل ګناه ښکاري، خو اورېدل یې نه. ځینې وایي ګل زمان ولې مسعود او ځینو نورو کسانو لپاره سندرې وویلې، نو چې د پښتنو لپاره یې 900 میهنې او نورې سندرې وویلې څه ګټه یې ورسېدله. خو یو شي ته زه هم حیران یم، زیاتره سندرغاړي وینم چې ډېری کنسرتونو کې ښې پیسې اخلي او ښې روپۍ ګټي، خو په آخر کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ وي چې له کلونو سندرو ویلو وروسته حتی د یو کور خاوندان هم نه دي شوي. په هر حال تاسو د استاد ګل زمان په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه م راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.